خو دا شیخ حسان صاحب دی سواتی دی که څه دی وټ ایور زه خو نه فالو کوم نه دا شرط داسې ګورم خو دا ویډیو ماله چا راولېږله او مفتي دا حسان سواتی دی که څوک دی دی خو یقین وکړئ که د چېرته ما چېرته یو بیان م اورېدلي او نه زه فالو کوم ځکه زموږ د فالو کولو ډېر بیا به موږ د خپلو ملګرو ته دې ته به دا پیغام ورکړو چې تاسو ټول لاړ شئ د دې پرې چینل باندې چې کوم په یوټیوب کې دی یا په فیسبوک کې د دې چینل له به دې ټول باندې 100-200 کسان چې څومره کسان د زموږ دا پیغام رسي ټول د دې جنید خان په دې یوټیوب دا کوم چینل چې په دې باندې رپورټ ورکړي. الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو یوټیوبر دی د جنید خان په نوم باندې چې د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل چلی او هغه زموږ په شیخ صاحب ابو حسان اسحاق سواتی حافظه الله هغه په سپک الفاظ استعمال کړي، نامناسب الفاظ استعمال کړي او زه دې ته وایم چې جنید خان صاحب تر خپل کار سره کار ساته. ته په یوټیوب باندې خپېږي، ته په فیسبوک باندې خپېږي، تر خپل کار سره کار ساته. عالم بر عالم په کار کې په کار خپېږي، هغه په خپل کار کې کار ساتي. ته په فیسبوک او په یوټیوب باندې خپېږي، ته په دغه کې خپل کار ساته. او دا یو نن سبا یو لوی مصیبت راوتېری چې هر سړی د خپل فالورز د زیاتولو لپاره د ویوز د ویډیو چې کوم ویوز دي د ډېره زیاتولو لپاره یو داسې چا پسې خبرې وکړي چې هغه د قبیلې نه چې کوم د ممبر د قبیلې نه تاسو ښه پېژنئ، اشاره ورته کافي ده، د جومات د ممبر د قبیلې نه. نو داسې کسان بعضې داسې کار وکړي نو هغه خو عالم ته خو څه تکلیف ورنه کړي لیکن ځان هم سپک کړي صرف د خپل فالورز د زیاتولو دپاره. جنید خان ته زه وایم چې ګوره د علماو په کار کې کار مه ساته، خپل کار سره کار ساته، خپل څادر سره خپې غځوه. د پښتنو متل دی وایي د چرګې د مالګې د څټلو څه کار دی. نو جنید خانه ته د علماو په کار کې اوس څه کار دی چې ته په خپل دین په شرع باندې مکمل نه، په خپله چې کوم دی بې ادبي دي معافي، د زنانو سره د ځان مشابه کړی دی، په خپل دین په کړۍ کې برابر نه او ته به راپاسې ته به اوس په علماو کې ښه عالم او بد عالم معلوموي. نو اخیره زمانه ده د خپل ایمان د خپل ایمان د خپل عمل صالح سوچ وکړه. د علماو د دې د غوښې علما فرمایي د دې د غوښې چې کوم دي دا زهریله دي. د علما غوښې دې که وخوړې نو مرض برته ولګي، خراب بشي. په علماو په کار کې کار مه ساته، خپل کار سره کار ساته. ته اوس لږه په دې څه پوهېږې چې دا عالم باطل پرست او دا حق پرست دی، اخر خاتمه به دې الله سبحانه وتعالی خرابه کړي. نصیحت په توګه باندې دا واوره. حدیث کې دا هم راغلی دی چې یو سړی به دا ټول عمر ښه عمل کوي لیکن چې کله مرګ ته یو لږ وخت پاتې شي دا به داسې یو کار وکړي، هغه خپل اجل، هغه خپله نیټه، هغه خپل قدر به پرې رامخکې شي. داسې یو کار به وکړي چې به جهنم ته لاړ شي. او کله به یو سړی ټول عمر د جهنمیانو کار کوي، د ګناهګارانو به کار به کوي، خو چې کله د وفات کېږي نو خپله نیټه او خپل قدر پرې رامخکې شي. داسې یو کار به وکړي چې الله سبحانه وتعالی به هغې د وجې نه راضي شي او هغه به الله سبحانه وتعالی جنت ته داخل کړي. نو خپله خاتمه خرابه نه کړي. جنید خانه خپل کار سره کار ساته، خپل یوټیوب او خپل فیسبوک سره کار ساته چې یو ښه پیغام ورکولی شي ورکوه. موږ دې مرسته کوو چې فالتو په علماو پسې په طلباو پسې په دې پسې خبرې مه کوه، د خپل کار سره کار ساته. په دې عالم پوهېږي چې دا عالم حق پرست دی او که دا باطل پرست دی، په دې ته نه پوهېږي. نو مهرباني وکړه د خپل کار سره کار ساته، خپله خاتمه دا مه خرابوه. د علماو ازار مه اخله، د طلباو ازار مه اخله، د عوامو نیکانو خلکو ازار مه اخله. ستا په دې وجه به ډېرو خلکو ته زړه راغو ازار شوی. لہذا ته خلکو ته چل مه ورخوایه چې دا عالم باطل پرست دی او که دا حق پرست دی. دا علماو کار دی. لہذا را خپله ویډیو ردې یوټیوب او ردې فیسبوک نه ډیلیټ کړه چې دي. بیا به موږ د خپلو ملګرو ته دې ته به دا پیغام ورکړو چې تاسو ټول لاړ شئ ردې پرې چینل باندې چې کوم په یوټیوب کې دی یا په فیسبوک کې ردې چینل له به دې ټول باندې 100-200 کسان چې څومره کسان د زموږ دا پیغام رسي ټول د جنید خان په دې یوټیوب دا کوم چینل چې په دې باندې رپورټ ورکړي چې څه ولا ختم کړي. هم د یوټیوب چینل او هم د فیسبوک دا کوم پیج چې دی ټول ملګري چې کوم نیکان ملګري دي، صالحین ملګري دي، ټول دې دا پیغام واوري چې د جنید خان په دې پیج باندې او ردې پرې چینل یوټیوب چینل خصوصا او فیسبوک پیج په دې دواړو باندې رپورټونه ورکوي او په دې کې سستي ونه کوي. او که چېرته دې کس دا خپله ویډیو ډیلیټ کړه او معذرت یې وکړو نو خیر دی، بیا زموږ د طرف نه معاف دی، څه ورته نشته. هذا وما علینا الا البلاغ.